د دوړو جهانو د سردار مبارک صحابه دي او دا لاړل په هغه زمانہ کې کسرا سپر پاور طاقت او سپر پاور کسرا نو دا لاړل التر جهاد د پاره او دغه کسرا دا سپر طاقتو نو چې دا لاړل هغه ځای کې نو هغه ځای کې هغه سره صحابه ملاقات کو نو چې هغه کم دربانچی دی نو دی جزانانو خو بلا مزل کړي جامع خامخا خیرینه شوی وي دوړې په پروته وي نو هغه دربانچی دغه صحابه ته وي حذیفه ابن یمان رضی الله عنه مرګري ورسری دي وی په دې لباس کې به تاسو کسرا سره ملاويږي سپر طاقت لوی لکه دی وخت امریکا ځان ته سپر طاقت وي په دې لباس کې به سره ملاويږي دا خداغه د ملاوي دو لباس نه دی مهرباني وکې موږ در لباس درکو او دا لباس واچوي کسرا سره په دې لباس کې ملاقات وکې نو د صحابه لباس اخو د رسول الله ورګ لباس او جامع پشانته وکنه د کسرا چې کوم جامع وي او دا وی جامع وي اخو د رسول الله ورګ د جامو پشانته نه وي او صحابه خو هغه جامع چوله چې کوم د رسول الله ورګ پشانته و حذیفه رضی الله عنه ورته سوی که زمون په دې جامو کې مون سره ملاقات کوي ډیره خبره ده او که زمون په لباس کې مون سره ملاقات نه کوي مون د کسرا جامع چوله ته سجد نشته زوبا ور داغه پځه کې استغي وي د الله نه یری یو سړی غتوره سموله ناغه دربانچو ته تر اتوره ماتو خایم چې توره ورتاو خوله نو د توره مخ ماتو مخ دا چاکو کې دغه مات شي کنه دغه شانته دغه پکې شیو هغه مات شیو زه په زه باندې مخ ماتو نو هغه ورته وي په دې توره باندې به تاسو زمونږ علاقې پتخه کوي د ماتي توري ته وګوره په دې به تاسو زمونږ علاقې پتخه کوي زمونږ تورو ته خپلو ته وګوره صحابه بهادرانو ورته وي توري ته خو دې وکتل چې په تورې په مخ کې دارونه دی او ماته ده خو قمقله چې په کم لاس کې توره ده نو هغې لاس او مټ ته دې نه دي کتلی که نه کم مټ چې توره چلی هغې ته وګوره تورې ته مه ګوره کم لاس کې چې توره ده نو هغې ته وګوره یو سړي سره پخوا به دا پینډه د ټوپکې وي نو یو سړی چاودرو پینډه د ټوپک ورسره هلکه ودرېږه ویره پونه دی وی دا سړي در سره پیسې روباسه ورته وي چې دا کوتک دی نه وایي دا خو ټوپک دی ورته وي چې ټوپک خو دی خو که ما دله سره نه وي نو بیا ټوپک نو ما دله سره دی نو ټوپک نه دی کوتک دی نو خبره داسې ده چې کلاشنکوپ او ټوپک هر چا سره خو بعضې نري نه هغه ټوپکي او بعضې بېغیرته یسې ګرځئ نه هغه سره کوتکي نو هغه صحابي ورته وایي وایي تورې ته خو دې وکتل د هغې مخ ته دې وکتل چې دا مات دي خو چې چا سره توره د هغې لاس او مټ ته دې نه دي کتلې ولې وایي ستا دې لاس کې څه زور دی ورته وایي وایي تاسو سره چې کوم مضبوط ډالې دی وخت کې چې تورې نشي شلولی هغه ډال راته رامخکې که او چې کوم زورور انسان یې راله رامخکې که مضبوط سړی یې وکت او ډالې ورلور که داسې ډال چې توره پې دومره داغ هم پیدا نه کړي وایي لاس کې راته ښه مضبوطي نسا وایي ودینیو ځان دې کلک کې ویاو او تورې اوچته کړه الله اکبر الله لوی دی خو چې ګزار یې ورکړه ډالې په دې منځ وشلو نیمې یو خوا غورځو نیمې بل خوا غورځو قمقله تورې ته یې کتلې دي او چې په کوم لاس کې توره د هغې مټ ته دې نه دي کتلې هغوی وی یا الله دا لا کم خلق دی می جامع ولا ورکو زمونږ جامع ناچتی په ما ته توره باندې خو ډال په منځ که دوی سره به جنګ څوک کوي چې کله کسرا ته مخامخ شو نو کسرا دا قاعده وه چې هغه به په کرسی ناستو او نور به ورته ولاړو او دا خالان کې د هغه حکومت یو څو کسان دي نو دی ورته څه وایي وی په دې حال کې مونږ کسرا سره ملاقات نه کوو ولې نه کوې وی زمونږ د پیغمبر طریقه دا ده چې یو ناستی نور به هم ناستی که یو ولاړي نور به هم ولاړي ابه په کرسی ناستی او مونږ به ورته داسې کړي نه یا خو مونږ لم کرسی راوړی نو مونږ هم په کرسو باندې کښېنه هغه هم په کرسی باندې ناستې مذاکرات به کوو لکه که وزیر اعظم سره څوک مذاکرات کوي هم ناستي نور هم ناستي او داسې نه ده چې هغه به په کرسی ناستي او موږ به ورته ولاړ یو په دې طریقه به مذاکرات کوو داسې نه ده
یا به کورسۍ موږ لروړی موږ به هم کینو هغه به هم کیني دا زموږ د پیغمبر طریقه ده او یا چې موږ ولاړ یو کسرا به را سره ومودرېږي هغوی وی دا خو زموږ د بادشاه بېعزتي ده چې زموږ بادشاه دی ناست دی او دوی دې هم ناست دي اوس دې ورسره هغه مودرېږي وایي زه وځې د دربار نه د دربار نه را روان کړل وایي بلکل زو د دربار نه کسرا وایي شکرو کې ورته خاوره واچوې خاوره ورته په سر کې چې ځان سره یوسي خاوره یې ورته په شکرۍ کې واچول هغه یې ورته په سر کړه ځې ځان سره خاوره یوسئ تاسو زما د ملاقات خلک نه چې خاورې درته په سر کړم وایي بلکل دا خاوره ځان سره وړمه خاوره یې را په سر کړه یا لکه وایي خاورې هم درته در په سر کړې وایي موږ ته قبولې دي موږ چې راغلي یو دې خاورې پسې راغلي یو دا خاوره خپلو ملګرو له وړمه ورته ښیمه چې کوم ځای به موږ له الله راکوي دا خاوره ده دا خاوره الله راکړه دې پسې به الله هغه وطن راکوي بس موږ ته الله وښوله چې دا خاوره ستاسو شوه هغوی وایي خدایه پاکه دا هم څه چلو کوي دا خو واقعي دا ځمکه موږ نه تلو کې ده صحابو ته وګوره کنه پرېږدي رسول الله مبارک طریقه نه ډوډۍ ورته کېښوده چې کله ډوډۍ ورته کېښوده حذیفه ابن یمان ناست دی ملګري ورسره ناست دي په دې کې یو نوړی د حضرت حذیفه رضی الله عنه د لاس نه پرېوته په ځمکه باندې هغه نوړی د رسول الله مبارک څه وایي چې نوړی درنه په ځمکه باندې پروزي نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وایي دا نوړی راواله که په دې باندې خاوره د هغه خاوره ته وڅنډه دا خولې ته ور واچوه د رزق په قدر کې پته نه لګي چې د رزق په کوم شي کې برکت زیات دی کیدای شي دې کې برکت وي نو حضرت حذیفه رضی الله عنه نه چې نوړی پرېوته د خپل پیغمبر په خبرې عمل کو لاس یې ورښکته کو هغه نوړی راغېسته خوا کې ورسره یو کس ناست و اشاره یې ورته وکړه نوړی له ګوتې یو نسې ګورې لاس کته نه کې دا خو د کسرا دربار دی وی به چې نوړی ته په ځمکه پرېوته د ځمکې هغه نوړی رالي دا خو نادیده که دي اړوسې په سترګو باندې لیدلي نه دي پام کوه ګورې حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه نوړی راواغېسته پوکې یې ورکه پاکه یې کړه خولې ته یې ور واچوله وایي زما پیغمبر ما ته ویلي دي چې نوړی لاندې پروزي هغه راواله ویې څنډه پاکه که خولې ته ور واچوه که دوی موږ ته په ښه نظر ګوري او که په بد نظر ګوري د دې بېوقوفانو د وجې نه به او د احمقانو د وجې نه زه د خپل پیغمبر طریقه پرېږدم د دوی د وجې نه هېڅ شرې به پرېنهدم ورونو صحابه د پاک پیغمبر مبارک طریقې نوی پرېښې دې ته نه دي کتلې چې موږ پورې خلکو خاندلي دي هغه طریقې اختیار کړي دي هغه سوپر پاور طاقتونه الله چاله ورکړل هغه الله صحابو له ورکړل علاقې الله د صحابو د اسونو د لاندې راوستې هغه خلک چې بادشاهګانو هغوی او بچون الله په غلامان جوړ کړل هغه خلک چې د بادشاهګانو ښځې وې د هغوی نه الله پاک لوڼو نه الله پاک وینځې او غلامان یې جوړې کړې وینځې ته جوړې کړې خدمتګار یې ته جوړې کړې ولې ځکه دې ته نه دي کتلې یاره دې ځای کې زما عزت دی او که زما بې عزتي ده ما ته به په خلک په ښه نظر باندې ګوري که په بد نظر نه رسول الله مبارک طریقې ته یې کتلې دي نن زمونږ په قول او فعل کې رونو تضاد دی په خولې باندې یو وایو کو بل خولې باندې یو او کو بل نو دغه چې کوم ځای کې ګوري مسلمان تنګ دی چې کوم ځای کې ګوري مسلمان تنګ دی تنګ باندې چې تا امام الانبیاء د پیغمبرانو سردار د هغه طریقې ته پرېښودې ستا به سر تندې اړو لګي نه همدقه شانتې بدایلي